او هغه ده په سوره کې د کور نه یو زنانه راوسته او د هغې باندې بې زړه یې ښول او د هغې نه بدل اخیستی مړه دا کوم ځي پښتو ده او غیرت دی تله ځان ته پښتون او غیرتي وي چې ته یو جنۍ یو کمزوری مخلوق چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی د حقوقو باره کې بار بار تاکید کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه اتقوا الله فی حق الضعیفین د الله نه ویریږئ د دوو کمزورو خلکو په باره کې یو زنانه ده او دویم یتیم دی غیرتي برید به پرېښودي داسې به یې تو کي موږ د چې د اصل نه پښتانه یو زموږ دومره جیداد دی او زموږ دا دی او دا یې ستا دا جیداد سره د دې بریتو زه پې د خپل پیزار پاکوم او دا ستا غیرت دی او دا دغه بل غیرت دی طرفین بې غیرتي دي هغو توره کړې ده سړی وژلی دی بل طرف چې دی زیاتی کړی دی سړی وژلی اوس غیرت ته وګوره هغه سړی دوله نه ورکوي د هغې په بدل کې وله جنۍ ورکوي چې دومره په ده کې هوا وه او دومره ده کې جوش و ګرمي پکې وه چې سړی یې مړ کوو نو خو اوس یې ورته حواله کړي چې پته یې ولګي که نه زه صحیح ده تاسو زموږ د کور د جنۍ بوځئ او دې نورو ته وګوره نو په دې باندې صلح وکړه خبر روغه شوه چې موږ به ستاسو د کور جنۍ بوځو دا ستا غیرت و بیا دا جنۍ هلته څنګه ژوند تېرېدي نه تاسو خبر یې دا داسې خو نه بوځي چې دا لکه موږ جنۍ وغوښته او خپل زوی له به یې واده کړو یا ورور ته به یې واده کړو داسې ژوند به تېرې څنګه چې نورې زنانه نه نه دا خو یې د بدل د اخیستو دپاره بولې دی د بدل د اخیستو دپاره دې ټکي ته غوږ کولو کړي دا داسې نه بوځي رشتې دپاره دا د بدل د اخیستو دپاره بوځي او ځکه ما په خپله دا په اخبار کې کتلي و چې پنجاب کې یو زنانه یو جنۍ کیس کړی و بیا حکومت د هغه دپاره منډې والي جنۍ کیس دا داخل کړی و چې زما رونو د دې کور نه یو کس وجلی ده و بیا زه هغوی دوی له ورکړې یم نو روزانه په دې کور کې چې څومره لکان دي سره د هغوی د پلاره او ځان سره ملګري م راولي روزانه ما سره زیناګانې کوي هغو برید ته ووي موږ سړی وژلی دی او دوی برید ته ووي موږ بدل واغستو دا ټول سراسر بېغیرتوب په بېغیرتوب کې دی ټول سراسر بېغیرتوب دی دا شریعت دی دا اسلام دی دا پښتو ده دا انسانیت دی دا هر څه دی که دا انسانیت دی چې ته کار جرم ته وکړه بدماشي ته کوه هوا په تا کې ده ګرمي په تا کې ده جوش او جذبه په تا کې ده او بیا زور د یو ماشومې نه او د یو غریبې جنۍ نه وباسي بیا هغه ورکوې په بدماشۍ کې دا بیا داسې واقعې په کې هم راغلي دي موږ ته په خپله خبر یو او په هغې باندې حکومت ایکشن هم اخیستی و څه وخت کې دا خبره ډېره ګرمه چلېده چې یو کور رالګېدلی دی د دې بل کور نه 3 کسان دي که 2 کسان دي وجري په صلح کې او په دې کې چې کوم سپین ګیري ناستي دوی له حیا نه ورځي دا له وایي د جرګو خلک دي دا د جرګو دي دوی حق بیانوي دا حق دی نو بیا په صلح کې داسې شوي دي چې د کلي مشرانو فیصله کړې ده چې دغه کور به 10 جنکۍ دې کور له ورکوي د 3 کسانو به بدل کړي یا د 2 بدل کړي 10 جنکۍ به موږ له راکوي هغوی له 10 جنکۍ ورکړي دي پای کې هغه هم دي چې هغه د 11 کالو ده هغه پکې هم دي چې د 15 کالو ده هغه ماشومه پکې هم دی چې هغه د 9 کالو ده او دا نه چې ګوره قاتل مړلی قاتل اوس هم برید ته وایي راته وایي ما کسان وژلي دي او بیا د کور 10 جنکۍ ته ورکېده د کوم ځای غیرت دی دوی کې او په هغو کې تاسو بدل اخلئ د جنۍ نه اخلئ او هغوی ته وایي تاسو بدماشانې کوئ د جنکو به سرې کوئ دا اوس هم شتي دا د جهالت دا فیصلې او د جاهلیت دا مسلې اوس هم شتي الله وایي صحیح ده
چې ما قاتل مجرم کو او د مقتول وارثانو له ما طاقت ورکو د هغوی سره مې مرسته وکړه خو فلا یسرف فی القتل په قتل کې او په وجلو کې به زیاتې نه کې څومره ښایسته شریعت دی زموږ الله دی په دې شریعت باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري